بسم الله الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. ناظرین، ښې خبرې اورېدو سره د دماغو صفایي کیږي او د بدو خبرو اورېدو سره دماغ ګنده کیږي. دا خبرې د پیغمبرانو د صحابانو خبرې دي او زیاتې خبرې زما په اهل بیت باره کې دي. نو ښې خبرې اورېدو کې ثواب هم دی او د دماغو صفایي هم ده. ناظرین، یو واقعه ده د موسی علیه السلام. حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی نه تپوس وکړو چې ای الله، ستا رضا په څه کې ده؟ نو الله تعالی ورته وایي چې زما رضا زما په فیصلو کې ده. چې څوک زما په فیصلو باندې راضي وي، زه د هغه نه راضي یم، او چې څوک زما په فیصلو باندې ناراضه وي، شکوې کوي، نو هغه نه زه ناراضه یم. نو ناظرین، تاسو وګورئ چې د الله نه مونږ څومره راضي وو او که نه مونږ ګیلې ډېرې زیاتې کوو. نو څه خلکو د موسی علیه السلام نه تپوس وکړ چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې الله مونږ نه راضي دی. نو حضرت موسی علیه السلام خلکو ته وی چې زه کله کوه طور ته لاړ شم، د الله تعالی سره کله ملاقات وکړم، نو زه به ترې تپوس وکړم او تاسو ته به زه خبر راوړم. کله چې موسی علیه السلام د الله تعالی په خدمت کې پیش شو او عرض یې وکړو چې یا الله، ستا مخلوق وایي چې مونږ ته به څنګه پته لګي چې مونږ نه الله راضي دی؟ نو د ټولو کائناتو پروردګار الله تعالی موسی علیه السلام ته ووایي چې لاړ شو زما مخلوق ته ووایه، تاسو خپل زړه ته وګورئ، که چېرې تاسو مانه خوشحاله یې په هره فیصله باندې او په هر انصاف باندې تاسو مانه خوشحاله یې، نو زه تاسو نه راضي یم. او که چېرې تاسو مانه ګیله لرئ او تاسو مانه خوشحاله نه یې، نو الله تعالی وایي چې زه تاسو نه ناراضه یم. نو په هر حال کې د الله شکر ادا کول غواړي او د الله نه راضي اوسېدل پکار دي. یا الله، مونږ ته نه راضي یو، مونږ ستا په هر حال باندې راضي یو، یا الله مونږ نه راضي شي. یو بله واقعه ده چې یو کس حضرت علی کریم الله وجهه نه سوال وکړ چې ای علی رضی الله تعالی عنه، الله تعالی سره دا قدرت شته چې دنیا بغیر وړکولو نه او انډه بغیر غټولو نه دنیا په انډه کې راوستی شي؟ حضرت علی کرم الله وجهه مسکی شو او ورته وی چې ای د الله بنده، الله تعالی خو داسې کړي دي خو تا ته خبر نشته. نو هغه سړی ډېر حیرانه شو او تپوس یې وکړو چې هغه څنګه؟ نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه سړي ته ووی چې ستا په دې سترګه کې یو ګول موتی دی، هغه د انډې نه ورکوټی دی او ته د هغې نه پوره دنیا ګورې. نو په دغه موتی کې الله تعالی ټوله دنیا بند کړې ده. په دې دومره وړوکي شي کې تا ته پوره دنیا ښکاري. نو الله تعالی په هر څه باندې قدرت لري. یو بله واقعه ده، یو مجلس او په هغې کې هر قسمه خلک ناستو. نو حضرت علی کرم الله وجهه نه یو سړي سوال وکړ چې کم ځناور انډې ورکوي او کم ځناور بچي راوړي؟ نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل د کومو ځناورو چې د غوږونو دا چې د سرمن نه بار وي، نو هغه بچي راوړي، او چې دا سرمن کې دننه وي کاري نه، نو هغه انډې راوړي. بیا په هغه محفل کې بل کس پاڅېده او همدغه سوال یې وکړ چې کوم ځناور انډې راوړي او کوم بچي راوړي؟ نو حضرت علی کرم الله وجهه هغه ته وفرمایل چې سوال هغه دی خو صرف کس بدل شو، نو تاله به زه یو بل جواب درکړم. نو حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې کوم ځناور خپلو بچو له پی ورکوي، نو هغه بچي راوړي، او چې کوم ځناور خپلو بچو له دانې ورکوي، هغه انډې راوړي. بیا یو دریم کس بل پاڅېده او همدغه سوال بیا وکړو. نو حضرت علی کرم الله وجهه وخندل او مسکی شو او هغه ته یې وی چې ستا دپاره یو نوی جواب به درکړم. حضرت علی کرم الله وجهه ورته وفرمایل چې کوم ځناور په نوړی باندې شون وی، لکه خولې کې اړی راړی شون پې وی او معده کوي، دا ځناور بچي راوړي. او چې کوم ځناور نوړی الواقه تېروي، شون پې نه وي، بلکل الواقه یې تېروي، نو دا انډې راوړي.
د رسول الله سلام نه بعد حضرت علی کرم الله وجهه سره بے بها علم. نو الله تعالی نه مونږ دعا غواړو چې یا الله مونږ له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي او د دې ثواب ټولو مسلمانانو مؤمنانو ته ورسوي. پوری اجازت غواړم. الله هم خوشحاله آباد لره. السلام علیکم.